د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمين افغان هر کله کوم په سر کې هم افغان لوبډلې پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړه د افغانستان لپاره ګربز او ابراهیم ځدران حیرانونکې لوبه وکړه پاکستان افغانستان کې د هدفي بریدونو لپاره مخفي ډله جوړه کړې د پاکستاني استخباراتو دغه ادرس وايي یوې نامعلومې ډلې په خوست کې عملیات کړي او د چمتو وزیرستاني په نوم د پاکستاني طالبانو د یو ګروپ قومندان یې له خپلو دریو نورو ملګرو سره یو ځای وژلی دی د هدفي بریدونو لپاره په افغانستان کې د خپلې دې نامعلومه ډلې نوم او نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو څو ځله وړاندې هم راپورونه خپاره کړي چې د پاکستان ضد او هدف وړ کسان یې نښه او له منځه وړي دي طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي طالبان وايي افغان کډوال دی په ابرو او عزت سره هیواد ته راستانه شي د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر د کندهار ولایت د سپین بولدک له صفري نقطې څخه د لیدنې پر مهال دونکو کډوالو ستونزې اوریدلې دي د یادې لیدنې پر مهال سرپرست وزیر ویلي چې د کډوالو د راستنولو لپاره د سرپرست حکومت په لوړه کچه تیاری نیولې د هیواد د غیږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه ده او ټول باید په ابرومندانه توګه خپل هیواد ته راستانه شي نوموړي د کډوالو نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا او یو شمېر همکارو موسسو له مسؤلینو سره هم ولیدل او د دوی کارونه یې ارزولي او لازم سپارښتنې ورته کړې دي پر افغان کډوالو د پاکستان د فشارونو دوام بورډ بازار کې لسګونه کارځایونه ویجاړ کړي د خیبر پښتونخوا د پیښور ښار اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې 400 دکانونه او سفرې د ځایي چارواکو او د پیښور پراختیايي ادارې لخوا ویجاړ شوي دي بیلابیلو پاکستاني رسنیو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي دا دکانونه او چوپړې په پاخه سړک او دولتي ځایونو کې جوړې شوې او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون د یو چارواکي له قوله یې چې نوم یې نه غوښته واخیستل شي لیکلي دا عملیات په همدې شکل په ټول ښار کې روان وي او د ټولو غیر قانوني ودانیو مخه به ونیسي رسنیو دا هم ویلي چې په دې عملیاتو کې 100 تنه هغه کسان هم نیول شوي چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی د رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادېږي نږدې 90 سلنه دکانونه او سوداګري په کې د افغان کډوالو روانه ده په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 واوښت په غزه کې فلسطیني چارواکي وایي د اسرایلي پوځ په بمباریو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس وايي غزې ته د 14 لارې نورې بشري مرستې رسیدلي هغه د غزې میلیونونه اوسیدونکو ته چې مرستو ته اړتیا لري د هیلې پر یو کوچني څرک بللی دی اسرائیل یو ځل بیا د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې د ځان د خوندیتوب لپاره د تراړې سویل ته وتښتي اکسفام خیریه ټولنې هم شنبه او یکشنبه پر مرستو بار لاریو ته غزې ته د اوښتو د اجازې د ورکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د ورځې یوازې 100 لارې مرستې کافي نه دي تر دې لږ مخکې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خپلو ځواکونو ته وویل چې د حماس پر وړاندې جګړه د اسرائیل د مرګ او ژوند موضوع ده هغه ویلي چې د اسرائیل خلک دا جګړه د خپل ژوند لپاره کوي هرات کې د زلزلو دوام ډیر خلک بیا تیر شپه له کورونو وتو ته مجبور شول په داسې حال کې چې په هرات کې د تیرو اونیو له سختو زلزلو وروسته ډیری خلک خپل کورونو ته ستانه شوي وو خو د تیر شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي د راپورونو پر بنسټ تیر شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې د افغانستان شمال غرب لړزولی دی د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل لدې چې وروستیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو نږدې 50 سلنه خلک خپل کورونو ته ستانه شوي وو خو د متقی په خبره اوس بیا ډیر خلک خیمو او واټونو ته راوتلي دي بیګا هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړې ده د هرات اوسیدونکي ازیتا ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا خیمو ته ستانه شي نوموړي وایي موږ کورونو ته تللي وو تېره شپه 7 بجې او 10 دقیقې بیا زلزله وشوه اوس له دې ویرې چې بیا زلزله ونه شي په خیمو او سړکونو کې پراته یو عمران خان په ټاکنو کې له ګډونه 15 کاله محروم کړل شو د پاکستان یوې محکمې نن دوشنبه د لړم په لومړۍ نیټې دغه هیواد پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د
بهرنۍ چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د دولتي رازونو پر سپړلو یا افشا کولو تورن کړي دي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پر حواله راپور ورکړی چې دغه دوسیه به د جمعې په ورځ پیل شي. د پاکستان د انصاف تحریک ګوند دا تور په راتلونکو ټاکنو کې پر عمران خان یو بل ګزار ګڼي. عمران خان د دولتي ډالیو د پلور په تور 3 کاله بند محکوم او د اګست له 15 نیټې راهیسې په بند کې دی او دغه محکومیت په پایله کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون عمران خان په ټاکنو کې له ګډون تر 15 کلونو محروم کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ترکیې له شاردافر جنګ اونال سره کتلې دي. په دې کتنه کې حامد کرزي ترکیه د افغانستان تاریخي دوست هیواد بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. ښاغلي کرزي له افغانستان سره د ترکیې له همکاریو په ځانګړې توګه افغان ځوانانو ته د تعلیمي بورسونو له ورکړې مننه کړې او په دې برخه کې د نورو همکاریو غوښتنه کړې ده. پر غزې د اسرائیلو د بمبار دوام د ځمکنیو عملیاتو نښې نښانې هم لیدل شوي دي. داسې ښکاري چې اسرائیل پر غزې پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغو عملیاتو ته د چمتووالي نښې نښانې له ورایه تر سترګو کیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې اسرائیل ګڼ شمېر ټانګونه او سرتیري د غزې پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي دي او خپلې خواته سرحدي سیمې تخلیه کړي دي. دغه اژانس د اسرائیل چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایي بریدونه د دې لپاره ډیر کړي دي چې د ځمکنیو عملیاتو په راتلونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچه راکمه کړي. له دې سره هممهاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوي. د اندېښنې وروسته تر هغې راولاړې شوې چې اسرائیلو پر اشغال شوي لویدیځه غاړه سوریې او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لسګونه زره توغندي لري ډزې تبادله کړې. د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ نوی کمپاین له نن دوشنبې څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون یکشنبې پر خپله ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختمه شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کیدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپیریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغوی د چاپیریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. دې سازمان همداراز ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني 2 هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزڼ ناروغۍ پکې پای ته نه ده رسېدلې. درنو اورېدونکو او کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې ښې چارې ولرئ. د خدای پامان.